دا کتاب چې جناب حاجی محمد اسلم صاحب لیکلی دی پښتو فلمونه د هغه تاریخ تحقیق او تنقید نو حقیقت دا دی چې دا کتاب خپل مثال په خپله دی دی کې داسې معلومات دي چې یقینا د فلم والا خلکو ته هغه معلومات نه دي کوم چې دوی په خپل کوششونو سره راجمع کړي دي او په دې کتاب کې شامل کړي دي. ما ته اتفاقا دا کتاب امریکا کې زما یو ډېر ښه سلام دعا زما ورسره دی. ما کله لیدلی خو نه خو دا هغه نوم ریاض دی، هغه ما ته دا کتاب راولېږلو او دا کتاب ما سره 3 کالونه دی هلته، خو یقین وکړه چې دا ما پوره اوسه پورې ځکه نه دی ویلی چې کله یو سره زما دوست سره د ټول زما د پېښور دوستان دي هغوی نو کله یو کوي نو د هغوی د خاندان د ښځو هم دا پسندیده کتاب دی ولې چې دا خالص په ډېر ساده پښتو کې لیکلی شي کتاب دی او دې کې چې کوم معلومات دي حقیقتا د کې شک نه چې حاجي صاحب په ډېر کوششونو راجمع کړي دي. خو زه د دې کتاب نور څه تعریف کوم نن 90 کاله پس هم دا کتاب یو مستند کتاب منلی شي او خلک به د دې ډېر دغه کوي تعریفونه کوي او د دې کوششونو باندې او د دې د واقعاتو جمع کېدو باندې او بیا لیکلو باندې ستانه وخت چې د حاجي محمد اسلم صاحب تېر شوی دی نو د هغه څو قیمت نشي ادا کولی، د هغه قیمت ډېر کم دی. خو زه به هر ضرور نه چې هغه فلم سره وابسته وي، ادب سره وابسته هر سړي ته زه دا درخواست کوم چې هغه یو ځل د دا کتاب ضرور ووایي او که ښه وي نو دوستان ته هم ووایي. ما ته حاجي صاحب دا په خپله دا کتاب راکړی دی او امریکا کې ما سره دا کتاب دی چې ریاض صاحب ما ته رالیږلی دی، هغه ما ځکه نه دی ویلی چې زما لاس ته راشي نو یو دوست راشي یار دا به زه وایم در به کړم نو کله یو سره یو کله بل سره یو کله یو سره 3 کاله نه پورې دا کتاب ماله واپس نه میلا شوی. نو زما هغه دی درخواست دی چې دا ضرور یو ځل تاسو وګورئ، ډېره ښه ښایسته او ډېره سولجه پښتو استعمال شوې ده.